بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمونږ استاسو درس د وقف نښې او علامتونه. پنځلسمه نښه چې ده نو هغه د معانقه وقف ده، چې د هغې نښه یا درې نقطې دي، درې نقطې دوه ځایه بیل بیل راځي، یا میم او عین یو ځای لیکلی شوي مع. ځینې قرآن شریفونو کې بیا دواړه لیکلي. څنګه لیکلي؟ په داخل د متن کې نقطې ځای په ځای کړي وي، او د قرآن کریم حاشیه کې بیا لیکلی یا مع لیکلی وي یا پوره معانقه لیکلی وي. تاسو به کتلی وي. نو دا 15 نمبر علامه یا رمز یا علامت د وقف چې ده نو هغه دغه درې نقطې دي. درې نقطې دوه ځایه درې نقطې راځي، اخواته بیا درې نقطې راځي، منځ کې یو ټکی دوه ټکي پکې وي. نو د دې باندې خو موږ تفصیلي خبره کړې ده چې دلته په یو علامه باندې وقف پکار ده او په یو باندې وصل پکار ده. که چېرته په اولني باندې د وقف وکوو نو دوهم باندې به ضرور وصل کوي، او که چېرې اولني کې وصل وشو نو دوهم کې بیا ضرور وقف کوي. لکه سورة بقره کې مثال درکړی، یا مثلا تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر. دلته هم دغه شی ده. اوس من كل امر اولنی ده، که دې باندې ته ودرېدلې نو بیا به په سلام باندې وقف نه کوي، بیا به وایي سلام هي حتی مطلع الفجر. او که چېرې اولني نه ور واوښتې نو دوهم نه بیا نه وړې من كل امر سلام، بیا به هلته ودرېږي. نو که په اول باندې ودرېدلې نو په دوهم به بیا نه درېږي. من كل امر بیا به سلامون کې وصل کوي، سلامون هي حتی. او که اول کې دې وصل وکړو نو دوهم کې به ضرور وخت من كل امر سلام. نو داسې نشي ویلی من كل امر، دلته مدرېږي بیا وایي سلام، بیا وایي هي حتی مطلع الفجر. دا بیا صحیح نه ده. په دواړو باندې وقف هم صحیح نه ده، او په دواړو باندې وصل او آختل هم صحیح نه ده. یو به پکې انتخاب یې، یو کې وقف او یو کې وصل. شپاړسمه نښه چې ده هغه ها ده. ها تا مدوره په شکل باندې راځي، البته نقطې نه لري. نقطې نه لري. موږ تاسو پښتو کې دا ها په ځای استعمالوو، لکه موږ چې لیکو منګه آخر کې دغه ها پکې ورکو. دا د آیات نښه دې ته کوفي آیات وایي. څه وایي؟ کوفي آیات. دا په قرآن مجید کې په ډېرو زیاتو ځایونو کې دي. امددي وجې نه او د ده حکم هم لکه د آیات په څېر دی، بلکل هو به هو لکه آیات. کوم حکم چې د آیات ده، یعنې دا په هغه ځایونو کې راځي چې ته معنا او مفهوم هر څه پوره وي او هلته ودرېدل ضروري وي، او د مابعد نه بیا پکې ابتدا پکار ده. که تاسو فکر کړی وي، عام یو خبره مشهور ده چې قرآن کریم 6,000 او 600 او 650 آیاتونه، 6,000 وایي که 6 لکه وایي، 6,000 او 600 او 650 آیاتونه دي. دا هغه نه ده، قوي او معتبر قول نه ده. او که تاسو په خپله هم حساب وکوئ، خو 114 سورتونو نه چې اوس ورته کښېنئ 5 دقیقو کې پوره کېږي، دغه عدد نه پوره کوي. ځکه چې د آیاتونو په تعداد کې اختلاف موجود ده. کوفی علما یو تعداد ښیي، بصري علما بل تعداد ښیي، صحیح شو. د شام علما بل تعداد ښیي. یعنی د قرآن کریم په الفاظو کې، د قرآن کریم په متن کې کمی نه راځي، صرف په آیاتونو کې د ځینې ځایونو کې آیاتونه مثلا هغې دلته آیات شته دلته نشته. لکه تاسو د هغه راواړوئ سورة فاتحه. سورة فاتحه قرآن شریفونه خلاص کړئ. سورة فاتحه څو آیاته ده؟ اووه آیاته ده. اوس وګورئ ماته، اووه آیاته ده که نه؟ هلته مو لیکلي دي.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سوشل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوشو ومن سوشو ومن سوشو بسم الله خذ سورة الفاتحة يا دوم أنعمت عليهم کې دقه آیات ده دقه کوفی آیات ده فأنعمت عليهم کې دقه کوفی آیات ده همدغلته لیکل سره لیکل ده خو ځینې خلک بیا لغماني چل کوي او دلته د قرآن شریفونو کې لغماني چل یې کړی دلته و لیکلي دي څه شی کوي و پوره کولو دپاره بسم الله یې پکې حسابه کړې ده بسم الله ته وګوره اول آیات یې پکې کړی ده که نه بسم الله اول آیت حساب کړی اوس یو څوک چې بسم الله ورسره حسابوي نو هغه به و حسابوي څوک چې بسم الله نه هغه به څو حسابوي شپږ حسابوي دا مې ته یو نمونه وښودله نو د الحمدلله بغیر د بسم الله نه و آیات ده دا یو آیت پکې کوفي ده دا یو آیت پکې کوفي ده نو دا تاسو داسې فکر وکوئ چې د وړوکې صورت کې یو آیات شته د غټو غټو صورتونو کې به څومره وي ډېر ځایونو کې به تاسو اوس مخې ته راځي همدغه پنځه دا د عربي پنځه هغه ده د عربي کې دا د پنځه غونې شکل ده او موږ تاسو پښتو کې د ها شکل ورته ورکوو خو همدغه پنځه صحیح ده عدد د پنځه چې ده په عربي کې دقسې وي لکه دلته چې تاسو ګورئ نو دا د کوفي آیات نښه ده او دا په دغه ځایونو باندې ودرېدل چې دی نو دا پکار دي داسې دي لکه هو به هو انعمت علیهم باندې داسې فکر ده دلته آیات پکې موجود ده صحیح شو او دا د عربي چاپ قرآن مجیدونو چې دي د عربي چاپ قرآن مجیدونو هغې کې دا بسم الله چې دی نو جز د صورت ګڼي تاسو ما په دې باندې خبره کړې وه تعوذ او تسمیه کې بسم الله جز د قرآن ده که بسم الله جز د صورت ده نو په دې کې دوه روایتونه دي دوه مذهب دي زمونږ او ستاسو مذهب او د جمهور علماو مذهب دا ده چې بسم الله جز د قرآن ده بسم الله جز د قرآن ده او د قرآن کریم سره یو ځل نازل شوی ده او ځینې علما په دې باندې دي چې البته د هغو علماو زیات نظریه چې دی هغه د غیر مقلدین حضرات دي او هغې وایي چې بسم الله جز د صورت ده هغې وایي چې دا بسم الله د هر صورت سره بیل نازل شوی خو هغې یوازې پاتې د جمهورو رایه دا نه ده د جمهورو رایه دا ده چې بسم الله جز د قرآن ده هغې وایي که چېرته څوک د قرآن کریم ختم کوي په تراو کې یا ځان سره نو هر صورت سره به بسم الله وایي په مانځه کې که ونه وایي نو 114 آیاتونه یې کم کړل ځکه دا 114 صورتونه دي او په هر صورت سره دا بسم الله بیل نازل شوی ده د جمهور علماو دا ده چې که یو ځای کې وویل شي جز د قرآن ده او قرآن کریم تکمیل ده هم د دې وجې نه زموږ د استادانو همدغه تعامل پاتې شوی و موږ هم همدغه باندې عمل کوو او تاسو ته هم همدغه توصیه کوو چې د قرآن کریم بالخصوص د ختم په دوران کې نور خو هر څوک ځان ته ځان د تلاوت کې هغه دومره د تراو کې چې ختم پکار ده نو کم خلک چې د دې قایل دي هغې چې ولضالین ووایي کله چې صورت شروع کېږي صورت هم دا بسم الله ورسره جهرن وایي بسم الله الرحمن الرحیم بیا بل صورت شروع کېږي نو د جمهور علماو دا طریقه نه ده پاتې شوی هغې وایي چې نه بسم الله جز د قرآن ده او د قرآن کریم په یو ځای کې وویل شو زه خپله چېرته یو ځای کې وایم بسم الله یو ځل وایم نو مشکل د هغه د بسم الله د هغه خبره به څنګه شي حل شي خبره ورسېدلې نو بسم الله زمونږ او ستاسو د مذهب او د جمهور علماو په مذهب باندې بسم الله جز د قرآن ده بسم الله جز د قرآن ده یو خو هغه بسم الله ده چې په صورت نمل کې راغلی ګوره هغه صورت نمل کې چې دغه د صورت نمل برخه ده انه من سلیمان و انه هسې نه چې یو ځای خو هلته مې ویلی دی نو نه هغه د مغې صورت برخه ده هغه دغه صورت یو آیات ده
صحیح شو. د هغې نه بغیر یو ځای کې بسم الله وویل شي نو دا ښه خبره ده. صحیح شو. او که چا ونه ویل نو دا هم د کفر او د اسلام قضیه نه ده. نو یو خبره د ذهن کې ځان سره ولرئ. 18 نمبر نښه چې دا وقف النبي صلی الله علیه وسلم دا بله خاصه نښه نه لري. په متن کې ما تاسو ته لیکلي چې داسې علامه غوندې داسې ورکړل شوی داسې کرښه غوندې کش شوې او دا کرښه سر کې لږ غوندې یو غاغ غوندې لري. مخکې تاسو ته یو څه هغه کې ښودلی وو چې نه پوهېږم همدې باره کې وو که د هغه الفونو باره کې وو. دقسې نښه یې دغسې ښه دقسې نښه یې دا ګورئ دغه شان نښه ورکړي. عاشه کې بیا ورته لیکلي چې وقف النبي صلی الله علیه وسلم. نو په دې ځای کې وقف کول مستحب دي. ولې به مستحب نه وي؟ ذکر رسول الله عمل ده. رسول الله هلته وقف کړی. وقف النبي څه معنا؟ یعنې په دې ځای کې رسول الله وقف کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو قرآن نازل شوی. هغه چې په یو ځای باندې وقف کوي نو هلته موږ او تاسو دپاره یعنې یو خو به م وقف کړي معنا به درسته وي. دویم د رسول الله په عمل باندې به عمل کړی وي نو بل اضافي او ثواب به م څه شی کړی وي ترلاسه کړی وي. 18 نمبر وقف منزل. وقف منزل دې ته وقف جبریل هم وایي. وقف جبریل ورته هم وایي. مطلب دا چې د قرآن کریم د نزول په وخت کې چېرته چې حضرت جبریل علیه السلام وقف کړی نو هلته نبی علیه السلام هم وقف کړی. ځکه چې نبی علیه السلام استاد څوک و؟ حضرت جبریل و. هغه ورته قرآن زده کوو، هغه ورته قرآن ویلی. نو طبیعي خبره چې جبریل وقف وکړو نو رسول الله به هم وقف کړی. نو چې کله کوم ځای کې جبریل علیه السلام هم وقف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وقف کوي نو ما او تا ته بیا مناسب نه دي چې هلته وقف وکړو. ضروري خبره ده چې هلته ځکه قرآن خو یو یې راوړونکی ده او بل یې موږ او تاسو ته ښودونکی ده. نو موږ خو باید د هغې په عمل باندې عمل وکړو. نو دلته هم وقف کول څه شی دي؟ مستحب دي. ځکه مستحب دي چې رسول الله پې عمل کړی او د رسول الله هره کړنه دا د امت دپاره د ثواب او د خیر نه خالي نه ده. آخرنی وقف چې د وقف غفران ده دلته د وصل په نسبت باندې وقف بهتر ده. لکه دا هم او موږ تاسو ویلې موږ څوک چې په معنا او په مفهوم باندې نه پوهېده هغه د آیت ته ګوري، هغه د میم ته ګوري، هغه د طوا ته ګوري، هغه د جیم ته ګوري، هغه د وقف النبي، وقف جبریل او وقف غفران ته ګوري. په دغه ځایونو باندې وقف کولو کې چې دی نو ابتدا ده او د دې نه بغیر نور چې څومره نښې دي په هغې باندې د وقف کولو په صورت کې اعاده ده. واضحه شوله؟ دقه نښې دي. و څوک چې په معنا او په مفهوم باندې نه پوهېږي دقه نښې دي. دغه هر یو نښې علامه او د هغې سره تعامل څه باید وکړم نو معتبرې نښې هم دا دي. معتبر نښه آیات، معتبره نښه میم، معتبره نښه طوا او معتبره نښه جیم. البته جیم د څلورو کې هغې دریو په نسبت باندې کمزوری ده ځکه دا دوه لارې لري، چېرته به اعاده وي او چېرته به ابتدا وي. او په آخر کې وقف النبي، وقف جبریل او وقف غفران. صحیح شو؟ په دې ځایونو به چې دی نو ابتدا پکار ده او دې نه بغیر دا نورې نښې چې کوم ځای کې دي نو دا جواز لري خو البته څه شی کول پکار ده؟ اعاده پکې ضروري ده. په آخره کې یادونه شوې ده، یو یادونه ده، هغه وایي که چیرې څوک په معنا او مفهوم باندې پوهیږي هغوی به په همغه اصولو په رڼا کې په هغه ځایونو کې وقف کوي چې پورته د کیفیت وقف کې مفصل څنګه شوی ده؟ بیان شوی ده. که یو څوک په معنا او مفهوم پوهیږي هغه که دغه علایمو باندې عمل نه کوي نو خیر دی، نه دی کوي. ځکه هغه په معنا پوهیږي، د معنا ته په کتو باندې هغه په خراب ځای کې وقف نه کوي. هغه قاري صاحبان یا هغه عوام ورونه چې په معنا او مفهوم باندې نه پوهیږي او هغې دغه علایمو ته هم بیا اعتنا ونه کړي نو طبیعي خبره ده چې بیا به څه کېږي؟ غلطۍ سره مخ کېږي. هغه عوام ورونه چې قرآن کریم تلاوت کوي نو هغې په معنا نه پوهیږي نو بهتره او غوره خبره ده چې د وقف د علایمو مطابق څه شی وکړي؟ وقف وکړي. دغه علایم دي دا دې وګوري، چېرته میمو ودې درېږي ابتدا دې وکړي او چېرته زاوه چېرته قافو نو هلته د که ضرورت په اساس باندې ودرېده نو بېرته به څه شی کوي؟ اعاده به کوي. صحیح شو؟
درېیمه خبره کوي همدارنګه که چېرته اعاده وه هلته به اعاده کوي او چېرته چې ابتدا ضروري وو هلته به بیا څه کوي ابتدا کوي. نو اعاده به د کوم ځای نه کوي چې کوم ځای کې بې ځایه وقف وشي او په دغه رموزو کې به چېرته کوي نو کوم ځای کې چې وقف لکه معتبر علایم دي نو هلته به ابتدا کوي. کوم چې معتبر علایم نه دي البته د ضرورت په اساس تا ته جواز درکړی نو هلته بېرته څه شی کوې ته اعاده به کوې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.